الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معراج سفر حوالے سره دې ځای پورې خبره مونږ واورېده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومړي اسمان کې حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات کړي. دا غي سم او ګس طرف ته بعض صورتونو سم طرف ته به قتل نو خاندل به او ګس طرف ته به وکتل نو په جړا بشو. جبريل علیہ السلام نے تپوسو کو دا ماجرا صدا نو فرمایل چې دا ستاسو بابا آدم علیہ السلام دی. سم لاس طرف ته د اولاد هغه روحونه دي چې کم نیک بخت دي او جنتیان دي او هغه ته چې ګوري نو خان دي او اړولي لاس طرف ته هغه د دې د اولاد روحونه دي چې کم جهنميان دي هغه ته چې ګوري نو دای خفشي او اجاړي. بیا جبريل ورته عرض وکړ چې یا رسول الله دای سره ملاو شي او سلام ورته وکړي. هغه ته چې سلام وکړ آدم علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورکړ او ارشاد او فرمایل اے فرزند صالح او اے نیک بخت او کریم زویا. په دې الفاظ سره هغه ته مرحبا او خوش آمدید یو. بیا دینه بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف مشاهدات او مختلف سيزونه ولید. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې ما الته کې بعض داسې کسان ولیدل چې دا هغه دا شونډې راځوړنې دي او دا هغه په لاسو کې د اور ګولې دي اور دی هغه اور خپل خلی کې اچي او بیا د بولو په لاره د بدن نه اوزي او هغه سره هغه د دن بهر نه وسوسي. ما تاسو کې جبريل دا څوک دی؟ جبريل علیہ السلام فرمایي چې دا هغه خلک دي چې د یتیمانو مال یې دنیا کې خوړل دي د دې دا عذاب به همیشه همیشه. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو بل قوم ولید چې لوی لوی خېټې دي او ډیر په منډه روان دي تندا
او لوګه ورته لګېدلې ده، ناڅاپه مخې ته د اور دریا وي چې د هغې د پاسه تېرېږي نو ډېر سست شي. تپوس وکړو چې دا څوک دی؟ نو فرمایلی شو چې دا سودخور دی. هغه خلک چې دنیا کې د سود لین دین به یې کو، دا د هغې حال دی. بیا نبی علیه الصلاة والسلام بیا داسې خلک ولیدل چې د هغې مخې ته صفا پاکه او ښایسته غوښه پرته ده، او بل طرف ته ورته ګنده او سخا شوې غوښه پرته ده. هغې هغه صفا غوښه پرېږدي او هغه سخا غوښه خوري. نبی علیه الصلاة والسلام بیا حیران شي چې دا څوک دی. نو نبی علیه السلام ته حضرت جبریل عرض وکړه چې یا رسول الله دا هغه خلک دی چې دنیا کې خپل نیکې او پاکې بیبیانې به یې پرېښودې چې حلال او جایز وي، او زنا طرف ته، بدکارۍ طرف ته، ګناه طرف ته بتلل، نو دا د دې عذاب دی چې جهنم کې به همیشه دی دغه سخا غوښه دی له به ورکړی شي. بیا نبی علیه الصلاة والسلام حضرت جبریل علیه السلام سره دویم اسمان طرف ته لاړل. هلته کې هم دغه سوال جواب وشو چې څوک؟ دی ورته ووایي چې جبریل یوازې که در سره څوک دی؟ دی ورته عرض وکړه چې ما سره محمد صلی الله علیه وسلم دی. نو بیا هغې ورته وویل آیا دا رابللی شوی دی؟ دی ورته وایي چې آو. بیا یې ورته ارشاد وفرمایل چې آیا دا هم هغه شخصیت دی چې د الله پیغام دنیا ته او انسانانو ته به رسوي؟ نو جبریل علیه السلام ورته عرض وکړو چې آو بالکل دا هغه شخصیت دی. دروازه ښکلا وشوه، مرحبا او خوش آمدید ورته وویلی شو. دویم آسمان باندې حضرت عیسی علیه الصلاة والسلام او حضرت یحیی علیه الصلاة والسلام دواړو سره ملاقات وشو. دا دواړه د ماسی زامن هم او دنیا کې دی دواړو ته ډېر زیات تکالیف رسېدلی. نبی علیه الصلاة والسلام ته جبریل علیه السلام ووایي چې دا یحیی او حضرت عیسی علیهم السلام دی، دوی ته سلام وکړه. نبی علیه السلام ورته سلام وکړه. هغې جواب کې مرحبا یا اخی صالح، اے خوږ ورورا، اے نیک ورورا، تاسو ته دې هرکلی وایو مونږ، خوش آمدید ورته وایي. بیا دینه بعد دریم اسمان طرف ته نبی علیه الصلاة والسلام او حضرت جبریل علیه السلام زی. دریم اسمان باندې یو شخصیت ناست دی. نبی علیه السلام وایي چې ما داسې روښانه مخ والا څوک نه ولیدلی، د سپوږمۍ نه هم زیات پړکېدونکې او ځلېدونکې مخ یې ما تپوس وکړه چې دا څوک دی؟ نبی علیه السلام ته حضرت جبریل وایي چې دا یوسف علیه السلام. نبی علیه السلام یو حدیث دی چې الله تعالی نیم حسن هغه یوسف علیه الصلاة والسلام له ورکړی او نیم باقي ټول مخلوق کې تقسیم کړ. یوسف علیه السلام سره ملاقات وشي، هغې سره هم دغه سوال جوابي، سلام وشي، جواب وشي، او هغې ورته هم اے صالح رورا، اے نیک رورا په دې الفاظو سره مخاطب شي. دینه بعد څلورم آسمان ته لاړ شي. څلورم آسمان کې نبی علیه السلام یو شخصیت ته وګوري، نو تپوس وکړي چې دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ورته وفرمایي چې دا د الله یو ډېر نیک او بزرگ پیغمبر ادریس علیه الصلاة والسلام. ادریس علیه الصلاة والسلام سره په څلورم آسمان باندې ملاقات وشي. پنځم آسمان ته چې لاړ شي، هلته کې نبی علیه السلام وګوري چې یو شخصیت دی، تک سپین ویښته دي د سر او د ګیرې، او ډېره لویه ګیره ده، ګوره هم ده، او هغې نه باوجود ډېر حسن و جمال او ډېر ښایست والا الله تعالی ورکړی. تپوس وکړي جبریل دا څوک دی؟ جبریل علیه السلام ورته عرض وکړي یا رسول الله دا هارون بن عمران دی، یعنی حضرت هارون علیه الصلاة والسلام دی. دا الله رب العزت یو لوی پیغمبر چې بنی اسرائیل طرف ته لیږلی شوی او دا هغه شخصیت دی چې ټول قوم کې ډېر محبوب شخصیت و. الله تعالی والا ډېر څه ورکړي. دی سره هم ملاقات نه بعد بیا شپږم آسمان کې جبریل علیه الصلاة والسلام او نبی علیه السلام چې کوم شخصیت سره ملاقات کې هغه حضرت موسی علیه الصلاة والسلام شپږم آسمان باندې.
موسی علیہ الصلوۃ والسلام سره خو ملاقات بیا بیا کیږي، تلو راتلو کې وم آسمان ته چلاړل نو الته کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدل چې یو څنګه په دې ځمکه باندې کعبه ده، دا شان د فرښتو چې کومه کعبه ده، مونږ د خپل کعبه ته بیت الله وایو او الته چې کومه کعبه ده هغه ته بیت المعمور ویل شي. د هغه روزانه او یا زره فرښتې طواف کوي او چې کمی فرښتې یو ځل طواف وکړه ژوند کې دوباره د هغه نمبر بن راځي. الله تعالی دومره لوی تعداد کې د فرښتې پیدا کړي. نو الته کې د هغه بیت المعمور دیوال سره یو مشر سړی دی او هغه ډډه وولې ده. تپوس یې وکړه او نبی علیہ السلام فرمایي چې ما ولیدل چې زما او د هغه صورت او شکل ډیر زیات یو بل سره ملاويږي. ما د جبرئیل علیہ السلام نه تپوس وکړه چې دا څوک دی؟ جبرئیل علیہ السلام فرمایل چې دا ستاسو بابا حضرت ابراهیم علیہ السلام، هغه سره هم ملاقات وشو، هغه هم ډیر خوشاله شو. دینه بعد بیا وم اسمان نه بعد یو ځای راځي چې هغه ته سدرۃ المنتهى ویل شي. سدرا وای دا د بیري ونه ده او وای د هغه بیري ونه دا پانی چې د هتی د دی غوګونو عمر دومره غټه غټه پانی وي او هغه کې چې کومه بیري لګیدلې وي دا د وبو مټکا چی وای دومره غټه غټه بیري وي پکې او په هغه باندې د سرو زرو او د سپینو زرو پتنګان هغه الوتل. جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام یا رسول الله دا زما انتها ده، دین مخ کې زنه شمته زګه دیته منتها وای، دین مخ کې نسوک بشر او نسوک فرښتہ او نسوک پیره هیڅوک نشتی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته عرض وکړ چې یا رسول الله دلته نو استاد یوازې برس الله رب العزت بللیو. نبی علیہ السلام د دې سدرۃ المنتهى نه هم مخ کې لاړ، الله رب العزت خپل عرش ته راوخت. حضرت ابوبکر صدیق چې کله دا واقعا واورېدا چې جبرئیل دا وی کچری یو قدم مخ کې اخلم سوزم د الله د نور د وجه انو وی کچری ز تاسو سره یا رسول الله وی زب سوزیدلې وی خو تاسو به مې یوازې نه وي پرې. نو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام دغه ځای پاتې شي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله رب العزت په دربار کې پیش شي، تپوسو شي چې محمد صدر راوړي دي یا رسول یا الله عجز انکساری عجزی دا مې راوړي ده، سجده مې راوړي ده، عبادت مې راوړي ده. التحیات لله والصلوات والطیبات، زما د بدن زما د جبی زما د مال ټول عبادتونه یا الله خاص تا د پاره. الله رب العزت جواب کې وایي السلام علیکہ ایها النبی ورحمت الله وبرکاتہ، اے زما پیغمبر تا باندې زما د طرف نه سلام وي، د الله رحمتونه او برکتونه دي. دغه وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل امت خلق نه دي هیر کړي، فوراً جواب کې وایي السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین، یا الله په ما باندې هم په مونږ ټولو باندې هم چې دلته څوک موجود دي، اسمانونو باندې څوک دي مونږ ټولو باندې هم وعلى عباد الله الصالحین. او الله چې ستا څومره نیک بندگان د دنیا په کم ګټ کې او په کومه زمانہ کې دي یا الله غي باندې هم ستا سلامتی او ستا رحمتونه نازل شي. جبرئیل علیہ السلام دا خبره چې واورې دي نو فوراً یو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، زه گواهی ورکوم چې الله ستانه علاوه څوک د عبادت لایق نشته او محمد کریم صلی الله علیه وسلم داغه بنده او داغه رسول. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په دغه موقع باندې د منځ حکم وشو، 15 منځونه پتا باندې 50 منځونه ډومبیو. نبی علیہ السلام چې واپس راتله موسی علیہ السلام سره بیا ملاقات وشو. موسی علیہ السلام ته تاسو کو صد راړل وی الله رب العزت په ما باندې 50 منځونه هغه فرض کړ. موسی علیہ السلام ورته عرض کوي یا رسول الله تاسو الله رب العزت ته درخواست وکړي چې دې کې څه کمیو کی زما امت باندې هم فرض وو هغه هم منځ نه کو او دا 50 منځونه دي
امت چې نو د دې همت او استطاعت نه لري، وس نه لري. نبی علیہ السلام الله رب العزت بیا عرض وکړ، نو الله رب العزت ارشاد فرمایي چې 15 منځونه کوي او تاسو له ثواب د 500 منځونه. نو دلته نه بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپسای سفر هغه شروع شو او دنیا ته چې بیا واپس خپل هغه کټ ته رااله. دنیا هم په هغه ځای بالکل هغه شانته و، هیڅ بدلون نه راغلی. د یو څو سکند کې د دنیا الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته هغه عجایبات وخو چې هغه د یو انسان په وس کې نشته. ځکه د آیت کې سر کې الله تعالی وې سبحان الذی، پاک دې هغه ذات چې هغه د دې طاقت لري، اسرا بعبده، خپل بنده د شپې یو معمولی غون لیلن دی باندې دو زرونه دي وې دا تنوین چې دا تقلیل لپاره لږ ساعت د پاره راځي، یعنی معمولی غونته کې ساعت کې الله رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکې نه بیت المقدس ته، التنا اسمانونو ته، سدرۃ المنتہا ته، عرش ته، او بیا واپس دلته راوسته او دنیا هغه نظام بالکل هغه ځای کې ساکت. دا واقعه معراج و. مشهور قول خدا غدا چې 27 رجب باندې دا پیش شوی و، خدا سه یقیني خبره نه ده. او بل خبره دا ده چې د دې شپې څخه خاص عبادت هغه نه دی راغلی. که یو کس ځان نه مقررای دا دین کې اضافه ده، د دې نه ځان ساتل پکار دی. الله رب العزت مال تاسو له ټول مؤمنانو له نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت او سیرت باندې خپل ژوند تیرول توفیق راکړي. وما توفیقی الا بالله.